د شال ټلویزیون قدرمنو لیدونکو سلامونه. پام وکړئ د دې مهال لنډو خبرونو ته. د طالبانو حکومت راتلونکو 15 کلونو لپاره خپله پراختیایي تګلاره اعلان کړه. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد کابل کې د یوې رسنیزې غونډې پر مهال د راتلونکو 15 کلونو لپاره خپله پراختیایي تګلاره اعلان کړه. هغه وایي چې په دغه 15 کلن پلان کې د ټولو پراختیایي چارو مالي امکانات له کورنیو سرچینو تامینیږي او په پلي کېدو سره به یې هیواد کې له اقتصادي او صنعتي پلوه لوی بدلون رامنځته شي. د نوموړي په وینا له دې وروسته به ټولې پراختیایي چارې د یو منظم چوکاټ لاندې توحید او پرمخ یوړل شي. په یاده تګلاره کې د شرعي قانون تطبیق، د قانون تنفیذ، ښې حکومتولۍ، د عامه سکتور اصلاح، د نړیوالو اړیکو پراختیا، عامه نظم، ښاري پراختیا، کلیوالي پرمختګ، د انرژۍ تأمین، د کرنې او مالدارۍ پراختیا، مالی مدیریت، د روغتیایي خدمتونو معیاري کول، تعلیم، ټکنالوژۍ او ترانسپورټ ته د ودې ورکولو پروګرامونه شامل دي. کابینې د معیاري ترمینلونو او ودانیو جوړولو د چارو د پیل په اړه خبرې کړې دي. د رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخون په مشرۍ د کابینې 15مه غونډه ترسره شوه. د چارو ادارې په خبرپاڼه کې راغلي غونډه کې د هیواد په ځینو فرضي او سرحدي سیمو کې د معیاري ترمینلونو جوړولو په اړه اقتصادي کمیسیون ته دنده وسپارل شوه چې په اړه یې ناسته وکړي او د ځمکو د انتقال پروسه یې ګړندۍ شي. اعلامیه کې راغلي چې همداراز ټولو ادارو ته سپارښتنه وشوه چې د پراختیایي پروژو په اړه متوجه شي ترڅو خلکو ته د کار زمینه برابره او اقتصادي پرمختګ ته لاره هواره شي. خبرپاڼه کې راغلي چې یوې کمیټې ته دنده وسپارل شوه چې د ودانیو د کارونو پیل پروسې اړوند کلکه توجه وشي ترڅو خلک وکولی شي ژر د خپلو ودانیو د جوړولو پروسه طی مراحل کړي. احمدي ویلي چې د کاسا زر پروژې چارې به راتلونکو 2 کلونو کې بشپړې شي. د افغانستان برېښنا شرکت عملیاتي مرستیال ناصر احمدي وایي چې د کاسا زر پروژې چارې به راتلونکو 2 کلونو کې بشپړې شي. هغه زیاته کړې چې تمویلونکو له قرقیزستان او تاجکستان څخه افغانستان او پاکستان ته د 1000 میګاواټه برېښنا د لیږد د دغې پروژې پلي کېدو لپاره د 90 میلیون ډالرو د ورکړې ژمنه کړې ده. کاسا زر پروژه په رسمي ډول د 2014 کال په می میاشت کې پیل شوه او موخه یې له مرکزي اسیا څخه سویلي اسیا ته د برېښنا لیږدول دي. د یادونې وړ ده چې د دې پروژې له پلي کېدو سره به افغانستان 300 میګاواټه او پاکستان 1000 میګاواټه برېښنا ترلاسه کړي. د دولتي شرکتونو لوی رئیس د یو پلاوي په مشرۍ تاتارستان ته په یو رسمي سفر تللی. د دولتي شرکتونو لوی ریاست پر خپله ایکس باندې لیکلي چې د دغه شرکت لوی رئیس مولوي احمد جان بلال د یو پلاوي په مشرۍ تاتارستان جمهوریت د سفر کړی دی. یاد ریاست ویلي چې دغه پلاوی به د تاتارستان پلازمینې کازان کې د تیلو او ګازو د صنعت په اړه جوړېدونکې 2 ورځنۍ غونډه کې د ګډون ترڅنګ د تیلو، ګازو او کیمیاوي توکو تر عنوان لاندې نندارتون څخه هم لیدنه وکړي. همداراز ټاکل شوي د طالبانو حکومت پلاوی به د تاتارستاني چارواکو سره د صنعتي همکاریو په اړه بحثونه ولري او له پراختیایي پروژو به لیدنه وکړي. د راستنېدونکو نوې څپه. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت اداري ناسته ترسره شوه. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزیر مولوي عبدالکبیر په یاده غونډه کې ټینګار کړی چې له هرې ممکنې شرعي لارې به راستنو شویو ته دایمي سرپناه چمتو کړي. نوموړي له ګاونډیو هیوادونو څخه د راستنېدونکو افغانانو شمېر ته په کتو مسؤلینو ته سپارښتنه وکړه چې د راستنېدونکو د نوي احتمالي جوپې پیل ته چمتووالی ولري او خپلې اړتیاوې د وزارت له مقام سره شریکې کړي. د نوموړي په وینا چې د کډوالو چارو وزارت د کارکوونکو ظرفیت لوړېدو ته باید پام وشي او همدارنګه له ولایتي مسؤلینو سره د همغږۍ او ستونزو حل لپاره د له ځنډ مخنیوی وشي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان غیر قانوني ACC او ان د پیواد کارت لرونکو افغان کډوالو ته تر 31 اګست وخت ورکړی چې له دغه هیواده وځي. د روغتیا نړیوال سازمان افغانستان ته څه باندې 6 میلیونه ډالره ځانګړي کړي دي. یاد سازمان په یو راپور کې څرګنده کړي چې 4.93 میلیون ډالره د ملګرو ملتونو د بیړني صندوق له لارې او 1.9 میلیون ډالره د افغانستان د بشري مرستو له صندوقه ورکړل شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د مسؤلینو په وینا دا مرسته به د 42 لومړنیو روغتیایي مرکزونو د فعالولو او د سروې د 15 ملاتړو ټیمونو د ګمارلو توان ورکړي. همداراز د افغانستان د بشري مرستو له صندوقه به څه باندې 1 میلیون ډالره د 6 فرعي روغتیایي مرکزونو د ملاتړ لپاره هم ولګول شي. د راپور له مخې دا مرسته په داسې وخت کې افغانستان ته رسېدلې چې د هیواد روغتیا سیستم له سخت فشار سره مخ دی او ګڼ خلک اساسي روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري. بدخشان کې له واخان څخه د چین تر پولې د 50 کیلومتره خام سړک جوړولو چارې بشپړې شوې.
د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت ویان نورالهادي عادل وایي چې د واخان ولسوالۍ له بازهای ګمبد سیمې څخه د چین تر پولې پورې د 50 کیلومتره خام سړک چارې بشپړې شوې. هغه زیاتوي اوس مهال پر یاد سړک د جغل اچونې چارې پیل شوي چې د روان کال تر پایه به بشپړې شي. نوموړي همداراز ویلي دویم سړک چې له سرحدي بروګل څخه د کوچني پامیر تر بازهای ګمبد سیمې پورې غځېدلی 1 کیلومتره اوږدوالی لري او چارې په چټکۍ روانې دي. واخان د افغانستان د بدخشان یوه غرنۍ ولسوالي ده چې د واخان دهلیز په نوم هم یادیږي. دا سیمه د افغانستان خاوره له سویلي او مرکزي اسیا سره نښلوي. مؤمني ویلي ایران کې اوس هم 2 میلیونه غیر قانوني افغان کډوال اوسیږي. د ایران کورنیو چارو وزیر اسکندر مؤمني ویلي چې په دغه هیواد کې اوس هم 2 میلیونه غیر قانوني افغان کډوال اوسیږي. هغه وایي په روان کال کې 1 میلیون او 200,000 کسان خپل هیواد ته ستانه شوي چې 70 سلنه یې په خپله خوښه وتلي او پاتې نور د چارواکو په همغږۍ ستانه شوي دي. نوموړي ټینګار وکړ چې ایران کې د میشتېدنې ظرفیت محدود دی او باید د ناقانونه کډوالو د ستنولو لړۍ دوام ولري. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر د بشري حقونو سازمانونو او د کډوالو کورنۍ وایي چې د ایران حکومت د خپلې خوښې ستنېدنې تر نامه لاندې په پراخه کچه افغان کډوال په جبري ډول ایستلي دي. د ایران اتومي پروګرام په تړاو نن یو ځل بیا سویس کې مذاکرات پیلیږي. ایران نن سه شنبه سویس کې له آلمان، فرانسې او بریتانیا سره پر اتومي موضوع خبرې کوي. د راپورونو له مخې د دغه خبرو ایجنډا د ایران اتومي تاسیسات او پر دغه هیواد د لګول شویو بندیزونو لرې کول دي. د تسنیم خبري اژانس راپور له مخې د ایراني پلاوي مشري مجید تخ روانچي کوي او د آلمان، فرانسې او بریتانیا له لوري به د بهرنیو چارو وزارتونو مرستیالان ګډون ولري. دغو درې اروپایي هیوادونو ایران ته ګواښ کړی و که تهران د یورانیمو د غني کولو لانجمن پروګرام د مهار لپاره خبرو ته بیرته ورونه ګرځي نو د ملګرو ملتونو بندیزونه به د تړون شاتګ میکانیزم له لارې بیرته پلي شي. خو ایران بار بار ویلي چې د یورانیمو له غني کولو به هیڅ قیمت لاس نه اخلي او اتومي پروګرام یې سوله ییز دی. جرمني له پاکستان څخه د افغان محلي همکارانو د انتقال چارو د بیا پیل کېدو څخه خبر ورکړ. ویلډ ورځپاڼې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت له قوله راپور ورکړی چې برلین د خپلو افغان محلي همکارانو د انتقال چارې له سره پیلوي او په راتلونکو ورځو کې به ځینې افغاني کورنۍ په سوداګریزو الوتکو کې د دوبۍ یا استانبول له لارې جرمني ته انتقال شي. د راپورونو له مخې جرمني دا ګام د محکمې له پریکړې، ډیپلوماتیکو فشارونو او له پاکستان څخه د افغان کډوالو له اخراج سره هم مهاله پیلوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویان مارتین ګیزا د دوشنبې په ورځ په یوه خبري ناسته کې وویل چې برلین د پاکستان له حکومت سره په لوړه کچه خبرو کې ښکېل او په وینا یې هلته د اغیزمنو کسانو او د هغوی د ملاتړو لپاره وضعیت ډیر سخت شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو ورځو کې له 450 ډیر افغانان چې د جرمني د منلو ژمنه یې درلوده په پاکستان کې نیول شوي خو د یاد هیواد بهرنیو چارو وزارت د منځګړیتوب له امله نږدې 245 تنه بیرته خوشي شول. واشنگټن غواړي په کوریا جمهوریت کې د امریکا د پوځي اډو د ځمکې مالکیت ترلاسه کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اګست په 25مه نیټه په سپینه ماڼۍ کې د کوریا جمهوریت د ولسمشر لی جای میونګ سره وکتل. دواړو خواو د امریکا او کوریا جمهوریت د اتحاد او د کوریا ټاپو وزمې د وضعیت په اړه بحث وکړ. ټرمپ دا هیله هم څرګنده کړه چې د کوریا جمهوریت به د هغې ځمکې ملکیت امریکا ته ورکړي چې اوس پکې د امریکا پوځي اډې شتون لري. امریکا په سویلي کوریا کې 3 لوی او وړې پوځي اډې لري چې نږدې 28,500 امریکایي پوځیان پکې میشت دي. د یادو پوځي مرکزونو موخه د شمالي کوریا د احتمالي برید پر وړاندې دفاع، د سویلي کوریا پوځ سره ګډ تمرینونه او روزنه او د امریکا د سیمایي ستراتیژیک حضور برخه ده څو په ختیځ اسیا کې د چین او شمالي کوریا نفوذ مهار کړي. د شال ټلویزیون قدرمن لیدونکو دا او د دې مهال لنډ او مهم خبرونه تر بیا ښه وخت.